کتونکو الب خان شیرپوی یم او ملګري را سره محمود جان عمرزی دی او دا مهال موجود یم په چترال کلي پولینګ سټیشن کې چې کوم سیاسي کسانو خپل کارکنان راویستل ووټ له نو د هغه کامیابي یقیني ده. دلته کې په دې بوت کې چې کوم دی نو 1300 ټاپول شوي دي او دا 11 بجو نه چې کوم دی خبره وغوښتله یا په دغه نور 2 بوتونه دي نو په هغې کې لا کاپۍ نه دي مکمل شوي په هره کاپۍ کې 4030 چې کوم دی نو پاتې دي. نو دا یو خبره ده. بله خبره دا چې ډېر پرامنه خلک په چترال کلي کې د هرې پارټۍ موږ د ایجنټانو سره میلاویږو زموږ هم ورته یو میسیج وي چې پارټي په خپل ځای په وړو وړو خبرو باندې جنګ جګړې مه کوئ پروانېږئ مو چې پولینګ بند شي نو یو سړی به د خپل حق نه چې کوم دی نو محرومه پاتې شي نو ګناهګار به یې تاسو یې یو سړی چاته موټه چې هغه ته دې ووټ واچي خو خلک چې کوم دی نو ووټ له روزي نو دا یو ډېره مهمه خبره ده او په دې باندې نه چې د پلانکي ووټران زیات دي او زما کم دي او په هغې باندې موږ روانې راولو نو دا هم یو ډېره بده خبره. نو الحمدلله تر دې وخته پورې پولیس سره ښه تعاون روان دی چونکې دلته کې سیکورټي چې څومره ده هغه پولیس سنبال کړې ده کم دلته کې پریزایډینګ یا ریټرنینګ افسران دي هغوی سره ښه تعاون روان دی هغوی ډېر زیات مطمئن دي د کلي علاقې د دې خلکو نه باقاعده چې کوم دی د کلي د علاقې خلکو په دې ځای کې دا ما واورېدل چې په پولیس باندې چې او ناشته هم کړې ده او دغه شانتې پدې نور ټیم باندې هم کړې ده دا ډېره ښه خبره ده او دا د مینې ماحول او د جمهوریت ښکلا دا خورئ نو د چترال کلي خلکو چې کوم مثال ورکوي موږ د دې ټیمه پورې الله دې کي چې تر آخره دمه پورې هم دغه صورت حال وي پرامن ماحول وي نو دا به ډېره ښه وي خو ټرن آوټ چې کوم دی هغه ډېر بل شانتې صورت حال دی ووټران په ووټ اچولو کې د سره دلچسپي نه اخلي خو زه دغې خلکو ته وایم چې د دې صوبې یا د دې حلقې په سمي کې په ترقۍ کې به د ستاسو یو ډېر ناوړه کردار نو ووټ واچوئ د خپل حق بیا تپوس کولی شئ خو ووټ نه اچوئ نو تاسو دا نه شئ ویلی چې په دې ملک کې بدامني په دې ملک کې ګراني په دې ملک کې دا صورت حال روان دی نو دې کې غواړئ تاسو ګرم راځئ. نو کتونکو دا مې د پولینګ سټیشن ته راغلم دا ماحول ډېر سازګار ماحول پولینګ چې کوم دی دا بوتونه چې کوم کسان ناست دي د سړک د پاسه دي او ډېر ښه ماحول کې ټولو پاټو والا د پولیس سره تعاون هم کوي نو مخکې به ځو زموږ سره اوس کتونکو دا مخال دغه سکول سره خوا کې د چترال کلي د جینکو سکول دی دا مور چې را سره موجوده د ویده 4 پیرې کونسلره پاتې شوې ده ووټ یې واچو خو نورې زنانه نشته د دې ووټران هم رونوتې نو دا ووټران یې نه روباسي په خپله خو په خپله یې ووټ واچو نو خبرې ترې به ورسره کوو ووټ ته واچو چا ته یې واچو بس چې چاته مې لاټین ته مې واچوم چاته به مې نه پټی ولې پټو مې ځکه چې بس ښه نه دی چې تاسو لږه لږه خفه هم تې خفه یم دا راته ووایه چې ووټران شته دي خلک روزي او روزي ووټونه اچي ووټونه اچي ډېر او مطلب دا چې یو تا ما راکاږي زه دې راکاږم بل دې راکاږي نو دغه ماتې دا کار مه کوئ مې خپل دغه ته ګورم نو ته مشره مې استاد تجربه هم ده نو پکار چې لږ دغلته ایثار شوي وي نه زه راځم واپس راځم واپس راځې او ته 4 پیرې کونسلره شوي دا مې 5م ځل خو دې لیوازي ته مې ما نشم طاقت نو چاله یې کار مار کړی دی که هر څه مې کړي چې سم ما چې کوم کارونه کړي هغه څوک هم نشي کولی خدمت دې کړی ما ډېر صحیح ده دا چې ولاړ دي که نه دا ټول دا زمان مسیر نو بیا دا پولیس سټیشن تا ګټلې صحیح ده ښه ته جنرال کونسلر صحیح ده کتونکو دا ابی چې کومه ده دا 4 پیرې کونسلره پاتې شوې ده خپل ووټ یې واچو دغه خبره کوي چې راښکل دې نه کوي به چې څوک چاته ووټ اچي بس هغوی ته دې ووټ واچوي خو دا و چې خدمت مې ډېر زیات کړی دا یو ډېره مهمه خبره ده ملګري را سره محمود جان عمرزی دی خوشحاله